اوس راځو موږ سره د لینکس برخه ده. لینکس ګروپ دی. لینکس ګروپ کې موږ سره هایپر لینک، بک مارک او کراس ریفرنس دی. نو هایپر لینک شارټکټ موږ ویلو کنټرول کې دی. ته کولای شي د هایپر لینک په مرسته په کمپیوټر کې د بل فایل سره په یو ډاکومنټ کې یو لینک جوړ کړي. دا د هایپر لینک کار دی. مثال ما لیکل افغانستان او بیا لاندې لږ دې ته متن لیکم او زه غواړم د دې په هکله چې وکړم دې ته به هیډینګ ورکړم. زه اوس وایم چې دا لوستلو شو، زه دلته د دې عکس یا یو بل فایل یا بل شی لینک جوړ کړم. نو ته کولی شي ته به راځې انزرټ ته. انزرټ کې به د هایپر لینک باندې کلیک کړي او چې کمپیوټر کې د هر شی دی، که هغه ویډیو ده، که عکس دی، که ایکسل دی، که بل ډاکومنټ دی، که یو پی ډي اف دی، یو ویډیو ده، یو پروګرام دی، ټولو سره لینک جوړولی شي. مثال دا مې افغانستان لیکنه کړې وم معلومات دپاره یا ویډیو دپاره لاندې کلیک کړئ. نو دا بیک به لاړ شي ډاکومنټس فولډر دی دی کې بیا جام شو الټ پی. نو زه چې کوم دې ځای کې ورته فولډر انتخاب کوم. مثال ډي ډرایو ورته انتخاب کوم. په ډي ډرایو کې دا اے فولډر او دې کې دا انګلیش فولډر. مثال افغانستان دا فایل چې دی دې سره ما لینک جوړ کو. اوکې نو ګوره هغه لینک جوړ شو. دا لینک کوم ځای کې په ډي ډرایو کې دا اے په نوم فولډر کې افغانستان ډاکومنټ دې سره لینک جوړ دی. اوس تا دا لیکل خو تا وکړه، اوس دغه لینک راغی. لینک انډرلاین وي بلو کلر اتوما تخلي او کله چې په دا موز ودرې نو تا ته وایي چې دا لینک دی او کنټرول به ضرور نیسي په دې به کلیک کې دا به خلاصېږي. نو څو ګورئ زه چې دا موز پرې راوړم نو ما ته هغه راکوي دا لینک دی فالو لینک او کنټرول جمع کلیک کړه چې دا لینک فالو شي. چې زه دا کنټرول ضرور نیسم دا موز هم داسې سلیکشن دا داسې سټایل واخلم کلیک کړه پې او دا فایل بل خلاصېږي زه یم یس. نو ګوره د افغانستان هغه بل ډاکومنټ خلاص شو. دا کوم ځای نه راغی دا د تا لینک پرېښی دې سره تا لینک جوړ کړی نو په دې ترتیب دی دا تا راوستو. که ته څه شی وکړې ته دا نوم یې پوره درس هر څه ښیي ډي ډرایو او دا هر څه ښیي نو ته کولی شي چې هایپر لینک ته راشي او بیا چې وکړې یو لینک جوړ کړي. مثال دا د فیس دغه چې دی دې سره نو دا چې زه وکې کړم نو پوره درس ښیي چې سی ډرایو یوزر فولډر او دا ډاکومنټس کې به دا فیس او دا د ایکسل کې تا پوره کیسه ښیي. نو زه چې کوم کنټرول زیډ وام زه بیرته راځم هایپر لینک ته بیرته ورسره دا د فیس فایل یو ځای کوم. خو دې ځای کې به دا نوم ښیي چې نوم یې څه شي نوم به یې څه شي ګوره دا پوره نوم دا ټول پاکه او ولیکه ورته مثال د فیس شیټ داسې ولیکه. اوکې نو اوس به څه ښیي په دې ترتیب به ښیي پوره درس او شینې نه ښیي. کنټرول سره پې کلیک کړه دا د فیس شیټ به څه شي دا به خلاص شي. فیس شیټ خلاص دی د هو میاشت د فیس. بس چا چې نومونه راکړي اشته را سره وربرسوم او چا چې پاتې به نن فیس ورکړي. همدارنګه موږ سره څه شی دی که ته یو پروګرام یو عکس یو ویډیو سره هم لینک جوړولی شي بیا زه انټر وام دا چې کله سیف کې بیا دا هغه یس نو نه درکوي دا سیف نه دا چې یو ځل سیف کو نو بیا دا نه درکوي. بل هایپر لینک ته راځم او کولی شي یو عکس سره یو ویډیو سره هم ته تیار کړي. مثال زه راځم ورته په ډیسکټاپ کې د وال پیپرز فولډر دی او دې کې عکسونه دي. مثال دا عکس او نوم به څه فیس شیټ نه زه ورته ما پکچر بس اوکې کا. نو ګوره دا پکچر لینک دی جوړ کو. ته چې اوس په دې کلیک کې کوم عکس چې لینک جوړ کړی هماغه عکس به څه شي خلاص به شي. بل دې ته سکرین ټیپ وایي. ته چې دا موس په ودرې دا موس تاله یو ټیپ درکوي چې دا فایل چې دی په ډي ډرایو کې وین فولډر کې هغه پوره کیسه ده. زه یم چې دا ماله بدل کړي نو زه بیا څه کوم دا ایډیټ هایپر لینک په دې باندې کلیک کوم. هماغه ځای ته راغی هماغه هلته تیار انتخاب دی. نوم یې څه و پکچر و. دلته دا سکرین ټیپ دی موږ سره د سکرین دا چې موس ودرې معلومات ده. زه ورته یم زه ورته لیکم مثال پښتو کې چې په دې کلیک کا په دې کلیک کا کس بخلاص شي داسې یو کیسه ورته ولیکه. اوکې زه چې اوس دې دا موز راوړم نو ما ته راځي په دې کلیک کا کنټرول سره. نو کنټرول به ضرور نیسي په دې به کلیک کې
او چې بشي هغه کس به تا ته خلاص شي. ښه دې کې بل شی دی، زه بیا راځم هایپر لینک ته. که تا په انټرنیټ کې یو صفحه پرانیستې، ته راغلی چېرته مثال کروم ته د مایکروسافټ ایچ ته دیزي کې د نیټ کې د یو صفحه پرانیستې، مثال کروم دلته صفحې پرانیستې، د هغې لینک جوړی نو هم کېږي. ته به د براوزډ پیجز په دې باندې به کلیک کړې. نو ما په انټرنیټ ایکسپلور کې له پی ډي اف فایلونه خلاص کړي ټول هغه چې انټرنیټ در سره کولی شي، یا په دې باندې سرچ کې سرچ دې کو انټرنیټ ایکسپلور خلاص شو. دلته به یو صفحه پیدا کړي، یو صفحه ګوګل ته لاړې، یوټیوب ته لاړې، یا بلې صفحې ته لاړې، بس هماغه اوکې که نو دلته به د صفحې لینک راشي. بیا چې څوک شی کوي ته ورته معلومات لپاره په دې لینک لیکي، هغه چې کلیک کړي هماغه صفحې ته به ځي کوم سره چې تا لینک جوړ کړی دی. ته کولی شي چې بل شی وکړي، ریسنټ فایل کوم فایل دی لږ مخکې خلاص کړي هغې سره هم لینک جوړ کړي. په دې ریسنټ فایلز به کلیک کړي. مثال مخکې کمپیوټر کې ما د ایزري والا فایل خلاص کړی، د افغانستان والا فایل مې خلاص کړی، د افیس والا فایل مې خلاص کړی. هر یو فایل سره چې لینک جوړی کولی شي ترتیب کړي. پلیس ان دس ډاکومنټ کولی شي ته دې کې چې وکړي لینک جوړ کړي په همدې ډاکومنټ کې. مثال ما دا لیکل کړي دي، ډیلیټ به کوم دا از اکول ټو بیا نور لیکم آر اے لیکل دې څه نشو بیک سپیس او بیا انټر کې بیا کېږي. مساوي ته پاتې ده، کرښې سر ته به څه شي ځي؟ هوم. مساوي ولیکه، کرښه اخر ته اینډ، انټر که. زه ما چې دې ځي کې ما ته په همدې ډاکومنټ کې د افغانستان عنوان چې دی پاس، زه دا د افغانستان د دې لینک یو ځای کې مې پرېښی چې پرې کلیک کومه هم د افغانستان درس ته راشو. نو ته کولی شې چې هر ځای کې غواړې په همدې ډاکومنټ کې لینک جوړی. زه د اخر ته دومره درس مې ولیکلو، نو زه راځم چېرته هایپر لینک ته او پلیس ان دس ډاکومنټ دې باندې به کلیک کړې. چې سره لینک جوړی هیډینګ یو دانه افغانستان دی، دې سره لینک جوړی او افغانستان به ښکاري. سکرین ټپ کور کې ولیکه ورته، زه ورته به کلیک آن اټ دې باندې کلیک کا ټو ګو ټو چې لاړ شو هیډینګ ته. دا مې سکرین ټپ ورکو. اوکې اوکې. اوس افغانستان چې شی دی، ته چې په دې دا موضوع درې تا ته سکرین ټپ هم دی، کلیک آن اټ ټو ګو ټو هیډینګ کلیک کړه چې هیډینګ ته پې لاړ شي. نو کنټرول سره به زور کنټرول به زور نو چې ډایرکټ به کلیک کړي نو ګوره هماغه افغانستان در سره راغی. تا په همدې ډاکومنټ کې لینک جوړ کړی. بیا راځم هایپر لینک ته او کریټ نیو ډاکومنټ. د نیو ډاکومنټ لینک هم جوړولی شي. مثال دومره لیکلو شو او ته وایې چې دلته یو کس نوی ډاکومنټ جوړ کړي، نو هایپر لینک ته به راشي او دا کریټ نیو ډاکومنټ دې باندې به کلیک کړي. ښه دا نوی ډاکومنټ چې جوړوي د هغې نوم به څه شي؟ نو زه به ورته یار ولیکم چې نیو ډاکومنټ. نیو ډاکومنټ دا به کوم ځای کې سیف کېږي؟ دا په سی دا یوزر فولډر دا ډاکومنټس فولډر کې سیف کېږي. کولی شي چې چینج پې وکړي او زه یې ورته انتخاب کړم په ویډیوز فولډر کې سیف کا. ویډیوز فولډر مې ورته وښودو او دا ډاکومنټ اوس ایډیټ کې که وروسته نو زه په دې وروسته ته چیک ولګوم. اوکې لینک تیار شو. اوس یو کس راځي بس دا لوستلو کوم دلته بل هغې ته ضرورت دی، لینک دی اچولی دی، نو کنټرول او کلیک پې او بل ډاکومنټ خلاص شو. تیر باندې مې کلیک کړو. نو زه چې کوم انټر وایم لاندې راځم، بیا راځم هایپر لینک ته. زه ورته یم کریټ نیو ډاکومنټ، په همدې کې وروسته به ایډیټ کې نوم ورکړم مثال نیو او چینج زه به ورته مثال ویډیوز فولډر وښیم. اوکې اوکې بیا دا دې صفحه کې خلاصېږي. ښه زه ما چې دې ځای پورې مې لیکلو که یو بل ډاکومنټ خلاص شي لینک جوړ کړي د نوي ډاکومنټ جوړولو هایپر لینک ته به راشي. کریټ نیو ډاکومنټ نوم چې ورکړې نوم مثال ورکوم نیو، همدا نیو ډاکومنټ همدا مې نوم ورکړو. ښه وروسته ایډیټ کې نو په دې وروسته دې ته به چک ولګوم او زه به ورته خوښ کړم همدا ځای چینج ته راځم او دا ډاونلوډ فولډر مې ورته خوښ کړو. اوکې دا ځای چې چینج کړي بس بیا کار خرابوي، دلته ټول لینک بدلېږي. دا زه بېرته لرې کړم. نو بیا زه راځم هایپر لینک ته او زه ورته یم د ای په نوم د فایل بس صحیح شو. اوکې اوس یو کس راغی چې شی کوي
دا ټول لوستلو که دلته شته دی د نوي ډاکومنټ لینک نو کلیک به کې پې چې کلیک د کو پې یس سره به نوی ډاکومنټ به خلاص شي او لیکل پکې وکړه زه لیکل پکې کومه چې مساوي کېږي RAND انټر به دومره لیکل پکې وشو دا نور بند کا سیف کا بند کا ته چې بیا په دې کلیک کې هماغه ډاکومنټ به درته بیت شي کېږي بیا به خلاصېږي نور هم پکې ډېټ وکړه نوی ډاکومنټ بل په هایپرلینک کې ما سره د ایمیل اډرس د ایمیل اډرس هم ته کولی شي دلته ته لینک ورکړې مثال یو کس دی معلومات ډېر لیکلي دي فرش کې چې د وړ معلومات دي هغه خپل ایمیل ورکوي چې څوک په ایمیل باندې کلیک کړي ډایرکټ هماغه ایمیل خلاص شي ډېر ځایونو کې موږ دا استعمالوم نو زه چې کوم هایپرلینک او بیا راځم د ایمیل اډرس ته ایمیل اډرس به څه شي مثال وبلیکو یو ځان نه ایمیل چې AFG 99@gmail.com دا یو ایمیل شو ها او چې به ښودل کېږي نو دلته به دا ادرس دی دا ټول مې وړاندې په زور ته یم چې ما ته ایمیل وښایه تش ایمیل بس اوکې کا بس یو کس دا دی چې اوس ایمیل پکار دی په دې کنټرول سره په دې کلیک کړي نو ایمیل به خلاص شو ګوره میل پروګرام خلاص شو دې کې به اوس آیډیا چې او ما کس ته چې کېږي میل کېږي نو دا چې موږ سره دا هایپرلینک و چې ته کولی شې د بل فایل سره یا د بل ډاکومنټ سره یا په همدې ډاکومنټ کې د یو برخې سره همدارنګه یو نوي ډاکومنټ یا یو میل سره لینک جوړ کړي دغه ته موږ شي ډاکومنټ ویو اوس که ته غواړې دې نه دا لینک لرې کړې زه چې اوس په دې کلیک کوم هغه عکس به خلاصېږي چې سره تا لینک جوړ کړی دی نوي ډاکومنټ سره او که غواړې دا ته ختم کړي نو په همدې لینک باندې به رایټ کلیک کړي او ریموو هایپرلینک دا به ختم شي او دې باندې به رایټ کلیک کړه ریموو هایپرلینک دا به هم ختم شي او که څه ایډیټ پکې کې نو رایټ کلیک کړه ایډیټ هایپرلینک که نوم او چې نور معلومات بدلې یا سکرین ټیپ ورته ورکړې دې سره به دا شي بدل به شي بل دی موږ سره بک مارک تا نه به یو هسې پوښتنه وکړمه ته چې کتاب وې یو څو صفحې د ولوستلو بیا ته څنګه نښه کړې چې دې ځای پورې مې ویلی دی نښه پکې ږدي څه شی ږدي لزګون کارډ کاغذ ماغذ وډ کې به څه شی کې دې کې موږ بک مارک ږدو بک مارک هایلایټ 300 صفحې دې اوس کوم ځای دی هایلایټ کړی دی نو ته کولی شې چې یو ځای پورې درس ووې او ځان سره یادداشت کړي دې لپاره موږ په وډ کې بک مارک استعمالو تاسو کتابونو کې چا لزګون ایښی چا یو کاغذ ایښی چا پکې تاوس بډکه ایښي نو موږ څه کوو مثال زه راځم دا دې ځای پورې مې ولوستلو تر دې ځای پورې دغه ځای پورې چې کوم ځای کې د کرسر پرېښود ما ځای کې به دا به ما ځای نه به شروع کېږي مثال دې ځای پورې مې ولوستلو دې ساین دې ځای نه به زه نوی درس شروع کړم نو کرسر مې دلته ودرولو او ریډینګ از ایزیر داسې دی نو دا چې زه بند کړم دا ما نه اوس بیا ایرې چې څومره مې لوستلی دی نو زه راځم چېرته بک مارک ته نوم ورکومه مثال مای لاست ویو یا مای لاست سټډي یا لاست داسې نوم یو شی مې ورکو او بس دا به شی کې ایډ به کې صحیح شو داسې و ریډینګ دا به سور کړم چې به زیړ رنګ هایلایټ کړم چې به موږ ته پته ولګي دې ځای پورې موږ لوستلی ته چې هر چېرته یې اوس کنټرول هم پاس لاړ شي او کنټرول انډ که اخر ته راشي او غواړې چې هماغه ځای ته لاړ شي کوم ځای چې په نښه کړې نو چې به وکړي انزرټ ته به راشي بک مارک ته به راشي او ګوره دا لاس په نوم بک مارک شته که نه ګوټو سره به ډایرکټ هماغه ځای ته راشي یا ته کنټرول انډ اخرې ته راغلی او اخرې نه مثال ته دې ځای پورې درس ویلی دی دې صفحه کې هم دا یو پیراګراف ویلی دی دې ځای پورې دا کوم ځای کې چې موس بلینکینګ کرسر بلینکینګ کې هم دې ځای نه به شروع کېږي او بیخي د شو اپ دې ځای پورې مې ویلی دی شو اپ پورې نو زه راځم بک مارک ته او نه یې لیکم مثال سیکنډ دویم به ورسره ولیکم یعنې زما دویم بک مارک دلته اوس نه ایډ کوي دا باید ما سره ایډ کړي نو ته کولی شي 2 3 4 دا ایډ کړي په دې ترتیب به څه شي بک مارک کې به اضافه شي بس دی سبا لپاره زه تاسو ته بیا کور کې ویډیوګانې تیارې کړم تاسو هسې نمځئ